تازه خبر مشرانو جرګی اخر هم اقدام وکړ. مشرانو جرګی د اشرف غنی سلاکار وحید عمر او ترڅنګ د عامی روغتیا وزیر فیروز دواړو سره څه وکړل، ولې افغانان د ولسي جرګې دغې پریکړې ته حیران شول. ویډیو را سره تر اخره وګورئ چې تازه څه وشول. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. افغانستان ته چې کله د ایران لخوا اوبه راننوتله، افغانستان کې قرنطین وضع شو. د قرنطین وضع کیدلو سره سم افغان سیاسیونو نړیوالو ته لاس اوږد کړ او کومک یې ترې وغوښت. نو نړیوالو بې د ځنډه په میلیونونو ډالره مرسته افغانستان ته د انساني همدردۍ لخوا راولېږه، خو د دغې مرستې 10 افغانۍ هم ونه ویشل شوې. دا پیسې داسې ورکې شوې چې ولس ورته حیران د په کومې راغلې او په کومې لاړې. افغانستان مشرانو جرګې له ډېرې مودې بعد ډېر زبردست کار وکړ چې د افغانانو د خوشحالي غبرګون سره هم مخ شول. ملګرو مشرانو جرګې له دغه دوو غټو غلو سره داسې کار وکړ. د هیواد مشرانو جرګې عامی روغتیا ډاکټر وزیر فیروز او د کرونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې د جوړې شوې کمیټې مسؤل او د ولسمشر غني سلاکار وحید عمر لوی څارنوالۍ ته معرفي کړی دی. عامې روغتیا وزیر فیروز د کرونا وایرس د لا خپرېدو او روغتونونو کې د ستونزو له امله په کمزوري مدیریت او همدا ډول وحید عمر د کرونا وایرس لپاره ځانګړې شوي پیسو کې په فساد تورن شوی ده. د ولسمشر سلاکار یو ځل ولسي جرګې استیضاح هم کړ. ترې وپوښتل چې 4.5 کیلو غنمو باندې دې ځان شرموه که افغانستان دې شرموه. د ډېر په جرات ویلې چې موږ یو ازمایشي پروسه مخ ته وړله. ازمایشي پروسه څه معنا لري؟ څه وخت وړاندې کابل کې بېوزلو کورنیو ته په پلاستیک کڅوړو کې د کرونا سره مبارزې کمیټې لخوا 4.5 کیلو غنم وویشل شول چې د خلکو منفي غبرګونونه یې راپورته کړل. درنو لیدونکو تاسو د مشرانو جرګې دغه پریکړه په هکله څه نظر لرئ او د دغه غلو په هکله څه نظر لرئ؟ له موږ سره حتما په کومنټ کې پرېږدئ او که چیرې مو ویډیو خوښه شوې وي نو ضروري د سره لایک کړئ او که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ نو زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره شیر کړئ.